طالبان فکر کوي چې موږ ډارایي. دا زمریانو ته وګوره، ځواب به دې داسې درکړي چې ملا به دې ماته سي. دا چې موږ په عزت غږیږو، دا چې موږ په حقیقت غږیږو او موږ په شریعت غږیږو، معنی ډار نه ده. تاسې ټول شهیدان یې، هر څوک چې ارګ ته راغلي دي یا زه چې امنیتي و دفاعي قواو ته 8 سوارې کم له کمه زه خپلو اردوګانو ته هر یو تاسو سره ما لاس درکړی که نه، هر یو تاسو سره ما روغبړ کړی که نه. خو ملا هیبت الله دې مو اوس یو ورځ د ځان وښیي، حتی په ویډیو کنفرانس کې افغانانو سره وغږېږي. پټو پردو پسې ځان مه پټوئ. ښکاره لمر ته راسئ، دا ګز و دا میدان